الرحیم. زه ممتاز رحمانی نن د مایکروسافت آفیس د ورډ پروګرام له خیره شروع کوو. مخکې تر دې چې راشو د ورډ پروګرام شروع کوو، لومړی باید ورډ ډیفینیشن وکړو چې ورډ څه ته ویل کېږي او څه ډول پروګرام دی. ګورئ، مایکروسافت آفیس پیکیج ورته استعمالولی شو. ځینې خلک مایکروسافت آفیس سوټ ورته وایي. دا له درې کلمو څخه تشکیل شوی دی. لومړی هم مایکروسافت دی. مایکروسافت خپله د کمپنۍ ده چې دوی سافټویرونه تولیدوي او په امریکا کې ده. آفیس چې دی ادارې ته ویل کېږي او پکیج چې دی او مجموعه یو بستې ته ویل کېږي، لکه څو پروګرامونه. مایکروسافت آفیس پکیج څخه هدف دا شو چې دا د مایکروسافت کمپنۍ لخوا تولید شوی سافټویر ده او د آفیس پکیج دی، یعنی د اداره او ارګنایزیشن کې چې کوم کارونه کېږي هغه ټول پروګرامونه په دې کې شته دي، لکه ایم ایس ورډ دی، اکسل دی، پاور پوینټ دی، اکسس دی، آوټلوک دی. دغه ټول پروګرامونه په د مایکروسافت آفیس پکیج کې موجود دی. اوس راځو مایکروسافت ورډ ته. مایکروسافت ورډ چې دی د مایکروسافت آفیس پکیج لومړنی پروګرام دی او د دې ډیفینیشن ما له مخکې نه ځکه لیکلی ده که زه دا لیکل همزمان د ریکارډینګ په حال کې وکړم نو ویډیو ډېر زیات طولاني کېږي او اوږدېږي. Microsoft Word is a word processing software developed by Microsoft. صحیح دی. Microsoft Word وایي دا Word program چې دی د Microsoft کمپنۍ لخوا جوړ شوی سافټویر دی. It allows users to create, edit, format and print documents such as letters, reports, essays and more. ګورئ، مایکروسافت ورډ پروګرام په ترو باندې موږ تاسو کولی شو چې ډاکومنټیشن وکړو، لیکنې وکړو، مختلف لیکنې کولی شو، لکه مکتوبونه پکې لیکلی شو، ریپورټس ګزارشات پکې لیکلی شو، مقالات پکې لیکلی شو، میګزینز پکې لیکلی شو. یعنی په ټوله کې لیکل چې دی ټول په مایکروسافت ورډ کې کېږي. The software offers a wide range of features. دا ډېر ښه اپشنونه لري دغه د لیکلو دپاره، including text formatting، لکه ټکسټ ته څه رقم فارمټ ورکړو، سپیل چیک کوي موږ ته کله چې موږ ورډ پروګرام کې لیکل کوو، خپل هلته یو اپشن لري چې هغه ورته ان زموږ سپیل چیک کوي. ډاکومنټ کولیبریشن، انسرټینګ ایمیج، ټیبلز، ګرافس، لکه ایمیج، ټیبل، ګرافونه، هر څه موږ کولی شو چې په د مایکروسافت ورډ له طریقه موږ تاسې ځان ته یې کریټ کړو او استفاده ترېنه وکړو. لکه دا د مایکروسافت ورډ ډیفینیشن دی، تعریف دی چې په ټوله کې مایکروسافت ورډ پروګرام موږ تاسې د ډاکومنټیشن دپاره استفاده کوو. اوس راځو د مایکروسافت ورډ پروګرام ورژنو ته. ګورئ، لکه څرنګه چې دغه تلیفونونه موډل لري، دا ورژن هم معادل د موډل دی. لکه که په موټر کې وایم یو وخت 9 ماډل کورولاګانې و، بیا ورو دا ماډل همداسې جګ شو او همدا ډول تلیفونونه و، یو وخت ساده نوکیا و، بیا ورو دا سامسنګ شو، آیفون شو، آیفون 14 و 14 و پرو ماکس و، داسې یعنې ماډلونه پورته شول. او دا معمولا په بزنس کې دا یو قانون دی چې ته باید اپډیټ واوسېږي او نوي سهولتونه خلکو ته وړاندې کړې. نو دا مایکروسافت کمپنۍ چې دی دوی هم چې کوم سافټویرونه جوړوي په وخت د زمان سره یې تغییروي، سهولتونه پکې زیاتوي، اپشنونه پکې زیاتوي، فیچرز پکې زیاتوي. نو له همدې کبله دا ورډ چې دی د لومړي ځل لپاره چې دی 1983 کال کې چې دی فرست ریلیز آف ایم ایس ورډ شوی دی. DOS همدا ډول بیا ورډ 2 شو 1915 کال کې ریلیز شو، همدا ډول ورډ 3 شو 1918 کال کې. دا سلسله همداسې راغی. ورډ 90 په 1990 کال کې انټروډیوس د آفیس اسسټنټ. صحیح دی، همدغه مایکروسافت آفیس کمپنۍ رامنځته کړه. بیا همدغسې مایکروسافت ورډ 2000 شو، 2003، 2009، 2010، 2013، 2014، 2019 او اوس چې دی دغه د 2021 هم ایجاد شوی دی او خلک عملا په بازار کې ترېنه استفاده کوي. یا موږ هم مایکروسافت آفیس 2021 وایو. نو هدف دا دی چې دغه ورژنې د تغییر په حال کې دی، شاید په راتلونکي کلونو کې نوي ورژنې ووځي، هغه کې نوي خبرې، نوي اپشنونه او نوي موضوعات او سهولتونه پکې رامنځته کړی وي او ایجاد کړی وي. اوس راځو د ورډ پروګرام ایکسټنشن ته.
موږ تاسو په وینډوز کې د ورډ پروګرام په ایکسټنشن باندې وغږېدلو چې ایکسټنشن څه ته ویل کېږي. ایکسټنشن چې د کمپیوټر ټول فایلونه د ایکسټنشن په ترو باندې پیژني. ما تاسو ته ټول تشریح کړی او چې لکه د ورډ ایکسټنشن چې دی، د ایکسل ایکسټنشن چې دی، د اکس ایکسټنشن چې دی، ویډیو ایکسټنشن چې دی، یعنی د سافټویر ایکسټنشن چې دی، هر یو پروګرام او هر یو فایل چې دی کمپیوټر د ایکسټنشن په ترو باندې پیژني. ګوري .doc used for word documents in older versions. په پخوانیو یا ورډ ورژنونو کې چې د ورډ پروګرام ایکسټنشن .doc و، اما اوسنی اپډیټ ورژن کې چې د ورډ پروګرام ایکسټنشن چې .docx دی. نو دا هم ایکسټنشن دی او ایکسټنشن په کمپیوټر کې یو ډیر زیات مهم رول لري. که چېرته موږ د یو فایل ایکسټنشن بدل کړو نو بیا هغه فایل څوک نشي کولی چې اوپن یې کړي. اوس راځو ورډ پروګرام موږ څه ډول کولی شو چې ځان ته اوپن کړو. یوه لاره یې دا دی چې موږ تاسې راشو سټارټ ته، او په سټارټ کې چې دی وروسته موږ دلته راشو ورته ورډ ولیکو. چې کله مې ورډ ولیکو ورډ پروګرام یې راته راوړل، په دې رایټ کلیک کوم او پین ټو سټارټ، او همدا ډول چې کله مې پین ټو سټارټ کړ نو دا په سټارټ مینو کې ما سره دلته پین شو. کله هم چې زه سټارټ مینو ته راځم ورډ پروګرام ما سره دلته تیار پین شوی دی، لیفټ کلیک پې کوم او دا ورډ پروګرام راته خلاصوي. د بلینک ډاکومنټ دا ورډ پروګرام یې راته خلاص کړ. دا د ورډ پروګرام د خلاصولو یوه طریقه ده. دومره طریقه چې ورډ پروګرام موږ تاسې خلاصولی شو، موږ کولی شو چې راشو دلته او دغه ورډ پروګرام په سټارټ مینو کې رایټ کلیک پې وکړو او له دې څخه وروسته پین ټو ټاسک بار یې کړو. ګورئ دلته پین ټو ټاسک بار مې چې کوو، اوس خو ما سره تیار دلته فایل اوپن ده، دا به زه کلوز کړم او ډونټ سیو یې کړم. ګورئ دلته ما سره دا ټاسک بار کې هم پین شو. په دې چې لیفټ کلیک وکړم په اسانۍ سره له دې ځای څخه هم کولی شم چې اوپن کړم. دریمه طریقه دا ده چې وینډو آن پریس کوم، رن کمان خلاصوم او دلته تیار دغه د DXDIAG لیکل شوی دی باندې انټر وهمه په رن کمان کې. چې کله مې دا انټر کړه نو دا بخښنه غواړم راځو رن کمانډ ته. کله چې رن کمانډ ته راغلو نو وین ورډ ورته لیکو، وین ورډ او انټر کوو. له دې طریقې هم کولی شو چې ورډ پروګرام ځان ته خلاص کو. لکه مختلفې طریقې دي د ورډ پروګرام د خلاصولو. نو دا هم د ورډ پروګرام د خلاصولو مختلفې طریقې وي. نو انشاءالله سبا له خیره به موږ تاسې د ورډ پروګرام لومړی درس پیلو. نن ډیفینیشن هم دومره کافي ده، بس ده چې فقط دومره وکړئ د ورډ پروګرام ډیفینیشن زده کړئ چې ورډ پروګرام څه ډول پروګرام ده، ایکسټنشن یې څه شی دی، کوم ورژن یې لري. دا مسایل ټول له ځان سره زده کړئ. سبا به له خیره پریکټیکل انټرفیس باندې د ورډ بحث وکړو.